که یو کس په سخت مصیبتونو کې ګیري او دا وظیفه شروع کی الله به د هغې نه خلاص کی. یا د چا اولاد دی او هغه جمدی نه پاتې کیږي، هغه هم که دا وظیفه شروع کی الله پې رحم وکړي اولاد به جمدی پاتې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، زمونږ او ستاسو هر قسم مشکلات راځي، لیکن په هغې کې پکار دی چې موږ او تاسو په هغې کې صبر وکړو، استقامت نه کار واخلو او بیا د حالاتو مقابله وکړو. ولې رب العالمین چې کله په یو بنده باندې امتحان کوي نو هغه باندې مشکلات راولي، مصائب او مصیبتونه پرې راولي، او د دې د وجې نه چې آیا زما د بنده چې دی هغه په دې باندې صبر کوي او که صبر نه کوي، نو دا یو قسم له ازمایش وي. مونږ له پکار دی چې په دغه امتحان مصیبتونو او مشکلاتو په وخت کې چېرته مونږ چې دی هغه جذب ونه کړو، چېرته کې مونږ چې دی هغه فریادونه ونه کړو، بلکې فریاد به چاته کوو؟ صرف الله جل جلاله ته به کوو. کوم ذات چې دا مشکلات راوستی دي هغه ذات زمونږ نه دغه چې دی هغه مشکلات لرې کولی هم شي. دوه قسمه اعمال درته ښیم، دغه دوه قسمه اعمال هغه وکې، یو عمل به جاری ساتې، یو خیر دی یو ورځ صرف وکې. انشاءالله چې د سخت نه سخت مشکل دی ولې نه، الله جل جلاله به تاسو ته صلات برابر کی او تمام مشکلات به ستاسو ختم شي. کله په دنیا کې انسان اوسیږي نو مشکلاتو سره خامخا مخامخ کیږي. اول دا خبر یا ساتئ چې ګورې دا مشکلات او مصائب راځي نو دا زمونږ د ګناهونو د کثرت د وجې نه راځي. کله چې یو انسان د ګناهونو کثرت کوي، یعنی بار بار ګناه کوي، بار بار ګناه کوي او توبه نه وباسي، د دې د وجې نه انسان باندې مشکلات، مصیبتونه وغیره دا پې باندې راځي. لیکن کله چې انسان په سچه او رښتونې دل سره هغه توبه وباسي، رب العالمین تمام مشکلات د هغې سره ختموي. نو بهر کې د چې دی هر قسم مسئله او د هر مشکل حل هغه په قرآن عظیم الشان کې شته دی. نن د قرآن مجید دا کوم آیات چې مخامخ تاسو ته ښکاري په دغه سکرین باندې، ونجیناه واهله من الکرب العظیم، دغه چې دی آیات مبارک داسې مبارک آیات دی. ورسره د هم طریقه کوم یو انسان چې د دې آیات مبارک وظیفه کوي نو الله جل شانه به د سخت نه سخت مشکلات به الله جل شانه آسان کی. یا انسان د سخت نه سخت مصیبتونو کې مګیر دی الله به د هغې نه خوب خلاص کی. او دې نه علاوه د بعضې ملګري داسې وي، بعضې وروڼه او خویندې داسې وي چې د هغوی اولاد کیږي لیکن اولاد یې مړ کیږي، جمدی نه پاتې کیږي، یا د ماشوموالي په حالت کې مړ شي، یا چې لږ شان غټ شي بس مړ شي، لیکن د هغوی اولاد جمدی نه پاتې کیږي. نو که دا وظیفه هغه مور او پلار کوي نو د هغوی اولاد به بیا چېرته کې نه مري. یعنی انشاءالله چې د دې آیات مبارک او د دې وظیفې په برکت سره به بیا به هغوی جمدی پاتې کیږي. نو ډېره مبارکه وظیفه ده او د قرآن مجید آیات دی، نو د دې اجازت مکمل عام دی، هر سړی کولی شي. د دې طریقه دا ده چې روزانه د سحر د مانځه نه پس 11 کرته دا آیات ویا، او ډېره ښه خبره ده که یو انسان تېنه مخکې او وروستو 3 کرته درود شریف ووایي نو ډېر لوی اثر پکې نور هم پیدا شي. البته که چا درود شریف ونه ویلی او نو هم خیر دی، لیکن بهترینه خبره دا ده چې بیا چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو د ټولو اول پکې 3 کرته درود شریف او بیا 11 کرته دغه آیات مبارک او بیا 3 کرته درود شریف دا وایي روزانه. دغه رنګې د ماښام د مانځه نه هم چې کله تاسو د ماښام لمونځ کې او سلام وګرځوئ او سنت هم وکړئ چې د هر څه نه فارغ شئ، بیا کښېنه په یو ځای کې 3 کرته درود شریف، بیا 11 کرته دغه آیات مبارک او د هغې نه پس بیا چې دی دغه 3 کرته درود شریف. که څه مشکل مصیبت کې ګیرې د هغې نه د نجات دپاره سوال وغواړه، الله به یې د هغې نه خلاص کړي. او که اولاد د جمدی نه پاتې کیږي د اولاد بیا تاسو د هغه دپاره سوال کولی شئ انشاءالله چې دغه مشکل به هم د ستاسو ختم شي.
لیکن یو خبر یاد ساتئ چې ډېره بې انتخایي اسانه وظیفه ده نو دا به همیشه کوئ که یو انسان چې دی هغه چې کوم دی همیشه کوي همیشه دپاره به د مصیبتونو مشکلاتو او پتونو نه محفوظ وي بعضې ملګري وظیفه وکړي خو چې کله مشکل خل شي نو بیا نه کوي بیا څه وخت پس پرې راشي نه کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ او د ستاسو مشکل حل شلو د هغې نه پس هم کوئ ولې د قرآن مجید آیات دی او بار بار ویلو سره تاسو ته چې کوم دی په دې باندې چې دی هغه زرګونه نیکۍ میلاوي زرګونه هغه بیا ستا چې کوم دی اغنیت پورې ده هغې نه هم زیاتېږي نیکۍ نو د قرآن مجید آیات دی نو ټول یې کولی شي او هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي